نظر ته چې تاسو خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. زه به یو طالب ورو راواخلم. یو طالب ورو ټلیفون کړی دی چې ما ته زنګ وکړه. زه به هغه راواخلم چې خبرې ورسره وکړو. د هر چا خپل نظر دی. ګورئ 15 کسان د طالب جان ورو ټلیفون پورته کوي. دا څه بلا راغله. Who are you? Who are you? د ګوزک لورې ستا څه کار دی؟ این جانب د طالبانو د دولت خبرې دي، ته لکه مې خوارالې. دا څه یاره مختار، خدای دې کور وران نه کړه. یو سمه موضوع راوړې، یو پکې ټیز واچي. دا څه بلا ده خو چینایي پکې راغله. ویډیو شیر کړئ ملګرو، دا ډېره تاریخي ویډیو شول. یعنې زموږ لایفونه چینایان مردګوان هم ګوري. زړه مې وچاودی. وی خدای، وی مړ شولم. دا څه بلا وه د عمران خان مور راته. زړه مې وچاودی د خندا. اوس سوله کېږي، بلکل حتما اوس سوله کېږي. ما خو طالب ته زنګ وی چینایي پکې راپورته او هغه غریبه څونې خوشحاله وه. هغې فکر وکړئ چې د افغانستان رئیس جمهور نه د ټلیفون وکړي. هغه خبره نه وه چې دلته خپله دلته په سولو په جنجالو کې په مبارزه کې موږ غرق کړو. نو ملګرو رابسو خپلې موضوع ته. تاسو بلا دا زما سره په دې پاڼه کې سب سوي دي یاره، چینایان، مینایان، بنګالیان، هره بلا سب سوي دي. او جالبه سلام یې وکړي، هولالا ما هولالا ما هولالا ما. نو راسئ نورو ملګرو ته زنګ ووهو. د سولې په اړه باندې موضوع مو ده. او طالب سوسورانه، ما خو طالب ته زنګ والی و، دا چینایي ځکه مې خوار پورته. موږ سوله د طالبانو سره کوو، دی راغلی دی په ګډ شوی دی، دی هم سوله پسې ګرځي. یاره منصوري صاحب یوه خبره به منې. ګوره موږ چې د سولې خبره کوو، پاکستان مو نه پرېږدي. اوس چې پاکستان پیسې وخوړلې پر کراره، اوس مو چینایان نه پرېږدي. اوس چینایان نه پرېږدي.